د کابل په زړه د هوایي برید په اړه د پاکستاني پوځ وینا. سلام ستړي مشئ. په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ. جیو نیوز د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادرس له قوله خبر ورکړی چې د پاکستاني پوځ ویان جنرال احمد شریف چودھری به نن ماسپښین 2:30 بجې د پیښور قل اردو کې خبري کنفرانس ورکړي چې ګڼ پاکستاني خبریالان هم ورته بلل شوي دي. وړاندې ویل شوي چې نوموړی به په دغه کنفرانس کې پر کابل ښار د پاکستان د تېرې شپې د برید جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د کابل ښار د تېرې شپې برید کې د پاکستاني طالبانو د مشر مفتي نورولي محسود د وژل کېدو په اړه ضد او نقیض راپورونه خپریږي. پاکستان یې په نښه شوي لنډ کروزر موټر کې د وژلو ادعا کوي، خو ټي ټي پي هغه غږ خپور کړی چې مفتي نورولي د خپل ژوند ډاډ ورکوي. نوموړي له وژل کېدو او ژوندي پاتې کېدو هاخوا مستقیم د کابل ښار په زړه کې د ارک 100 مترۍ کې د پاکستان هوایي برید افغانان غوسه کړي، خو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ.